بسم الله الرحمن الرحیم. محترم وروڼو خویندو، ډاکټر آصف اظهار یو پیر بیا تاسو سره او نن لږې خبرې کوو د دې وایټامینز، ملټي وایټامینز او دې باره کې چې دا وایټامین څه شی دی، ملټي وایټامین څه شی دی او کوم داسې ښه ملټي وایټامین یا د طاقت دوایانې دي چې د ټولو دپاره ښه دي یا هر قسم خلک یې استعمالولی شي. وایټامین چې څنګه تاسو ته پته ده چې زمونږ په بدن کې مختلف داسې اجزا دي چې کوم موږ د خوراک نه حاصلو او د هغې په وجه باندې د دې وایټامینز په وجه باندې زموږ د بدن اعضا کې د مختلف څیزونه چې کوم دی نو دا کار کوي، لکه وایټامین A شو، وایټامین C شو، وایټامین B او بیا وایټامین B داسې ده چې دا یو وایټامین نه دی، دې کې وایټامین B کمپلیکس ورته وایي، لکه دې کې مختلف وایټامینز دي چې کوم کې B1 B3 B6 B12 دا مختلف داسې وایټامینز دي چې هغې ته B کمپلیکس وایي. بیا ورسره څنګه چې ما ذکر وکړو چې وایټامین C، وایټامین D او مختلف داسې نور وایټامین کې چې د دې هر یو مختلف رول دی، لکه څنګه چې موږ وګورو چې د وایټامین C رول په بدن کې څه دی چې یاره تازه وینې جوړولو دپاره، د فولادو ابزارپشن دپاره زموږ بدن کې. دغسې بیا وایټامین D چې کوم دی نو د هغې رول دا دی په بدن کې چې زموږ بدن کې کیلشیم موبلایز کول، کیلشیم هډوکو ته بوتلل. دغسې د وایټامین A رول چې کوم دی زموږ د سترګې د نظر د لیدلو دې باره کې دی، د سکین باره کې دی. دغسې نور وایټامین B چې کوم دی هغه خو داسې څیزونه دي چې هغه په ټول بدن کې زموږ چې څه اعضا هم دي، زموږ د زړه نه واله، زموږ د نروز نه واله، زموږ د اعصابو نه واله، تر رګونو پورې، تر وینې پورې، تر هاضمې پورې، دا هر څه کې وایټامین B کمپلیکس دا کار کوي لګیا وي. نو دا وایټامینز زموږ د ژوند دپاره انتهایی ضروري څیزونه دي. بیا دا وایټامینز چې کوم دی موږ ته د خوراک نه حاصلېږي، خصوصا دا شنې سبزیانې شولې، فروټ شولو، داسې مختلف قسم څیزونه، یعنې غوښه شوله، تپی، شملې، ماسته، دې کې مختلف قسم په څه کې ویټامین A وي، په څه کې ویټامین D وي، په څه کې ویټامین C وي او په څه کې داسې B کمپلیکس، فولیک اسید او داسې مختلف څیزونه وي په سبزیانو کې، په فروټو کې چې هغه موږ ته حاصلېږي. نو که زموږ د خوراک مقدار پوره وي نو دا وایټامینز خو موږ ته حاصلېدی شي. خو کله کله داسې وشي چې عمر سره یا د جسماني چې کوم زموږ ضروریات دي د هغې لحاظ سره یا په بدن باندې څه خاص قسم ته بیماریانې راشي، یا په زنانو کې خصوصا پریګننسي یا د حمل نه بعد چې کوم دی د ډیلیوري یا د سیزیرین سیکشن دا څیزونه وشي، او یا کومې زنانه بیا خپلو ماشومانو ته پی ورکوي، شوده ورکوي، خپلو ماشومانو نرسینګ کوي، برسټ فیډینګ کوي، نو هغه زنانو ته بیا مختلف قسم وایټامینز او منرلز دا چې کوم دی نو په زیات مقدار کې پکاري. آیرن خصوصا زنانو ته، ماشومانو جنکو ته د 15 کالو نه 45 کاله عمر پورې چې کومې زنانه دي دې ته بار بار آیرن یعنی فولاد پکاریږي. نو داسې مختلف قسم څیزونه دي چې هغه بیا د خوراک نه د هغې کمې نه پوره کېږي، نو موږ بیا د هغې دپاره مختلف قسم وایټامینز یا ملټي وایټامینز یا د طاقت چې کومې دوایانې دي د دې سهاره اخلو او دا دوایانې خپل پیشنټ ته ورکوو. ملټي وایټامینز مطلب دا دی چې په دغه دوایانو کې مختلف قسم وایټامینز را جمع شوي. بیا مختلف قسم وایټامینز سره اکثر لا په دې کې آیرن یعنی فولاد، فولیک اسید دا څیزونه او ورسره بیا نور داسې څیزونه لکه مختلف ټریس الیمنټس، مختلف نمکیات، لکه زموږ بدن نه چې خوله ځي، زموږ بدن نه چې مختلف قسم کم فضله ځي، په هغې کې ډېر کارآمد څیزونه لکه کاپر شو، زنک شو، میګنیشیم شو، کیلشیم شو، دا داسې څیزونه دي چې دې زموږ وجود ته ضروریات وي د دې نمکیاتو، لکه سودیم شو، پوتاشیم شو. دا اکثر له خوراک نه خو موږ ته حاصلېږي، خو د بیماریانو په صورت کې یا سټرسفل کنډیشن وي، بنده ته د دې زیات ضرورت وي، نو بیا موږ جناب زو ملټي وایټامین او منرل او دغه چې کوم کمبینیشن دی د ټریس الیمنټس دغه ته اکثر زو. تاسو وګورئ په دې ملټي وایټامینز باندې اکثر لیکلی شوي چې دې کې وایټامین A دی، دې کې وایټامین C دی، دې کې آیرن دی، دې کې دا مختلف څیزونه دي. بیا که دې نه لږ مخکې لاړ شو نو دې ملټي وایټامین سره بیا دې کې منرلز یعنی معدنیات هم وي، بیا پکې ټریس الیمنټس لکه میګنیشیم، پوتاشیم او دغسې کاپر، زنک، دا ډېر داسې څیزونه هم وي چې کوم زموږ بدن ته په ډېر لږ مقدار کې پکاري، خو زموږ د بدن چې کوم نریشمنټ دی، زموږ د بدن چې کوم دغه روغ ساتل دي، د دې دپاره مختلف څیزونه ډېر کم مقدار کې پکاري، لکه زنک شو، میګنیشیم شو او داسې ډېر څیزونه دي چې کوم زموږ بدن ته پکار وي. نو چې کله سټرسفل کنډیشن راشي، څوک کمزوري شي، څوک بیماران شي، زنانه اکثر حمل ولا مراحل نه تېرېږي، نو دغسې کسانو ته بیا موږ ګورو چې یاره په هغې کې د کومو څیزونو کمی دی، او د هغه څیزونو بیا هغه کمبینیشن موږ ګورو چې د دغه کس د عمر لحاظ سره، د ده د وجود لحاظ سره، د ده د وزن لحاظ سره
د ده د بیمارۍ لحاظ سره او نور داسې د اکټیویټیز چې کوم دي د هغې لحاظ سره د کوم څیز زیات ضرورت دی. که ده ته د بي کمپلیکس ضرورت وي موږ ورته وایټامین بي کمپلیکس ورکو. که ده ته د آیرن یا فولادو ضرورت وي ده ته موږ فولاد ورکو، آیرن ورکو. داسې مختلف کمبینیشن چې کوم کې یا صرف آیرن یا آیرن سره چې کوم دی نو بي کمپلیکس یا آیرن سره فولیک اسید یا وایټامین سي، داسې مختلف کمبینیشنز دي. نو که تاسو د طاقت دوايانې ګورئ دا داسې نه ده چې هر یو د طاقت دوايي چې کوم ده دا یو شان وي. دې کې مختلف کمبینیشنز وي، لکه څه کې به وایټامین زیات وي، څه کې به منرل زیات وي، څه کې به نمکیات زیات وي، څه کې به وایټامین سي وغیره زیات وي، څه چې کوم دی د هغه کسانو دپاره چې کیلشیم او ویټامین ډي پکې زیات وي. نو موږ ګورو د خپل پیشنټ حالاتو ته، د خپل پیشنټ چې کوم کنډیشن دی چې زما مریض ته اوس دې ټایم کې د ویټامین ډي ضرورت دی، کیلشیم ضرورت دی، کنه د وایټامین بي یا د بي کمپلیکس یا د نورو سیزونو انټي اکسیډنټ وایټامین ای ضرورت دی. نو دا مختلف سیزونه دي چې کوم زموږ په ذهن کې چې کله موږ خپل مریض ته د طاقت دوايي اډوایس کوو. نو داسې نه ده چې مریض دې لاړ شي او د طاقت هر قسم دوايي روچته کړي او د دې استعمال کړي، نو دا به د دپاره ښه وي. په دې کې د ټول نه اهم سیزونه چې تاسو ته ما وویل چې یاره عمر څومره دی، وزن څومره دی، اکټیویټیز څه دي د دغه کس، څه نورې بیماریانې ورسره شته یا نشته، او بیسیک چې کوم مسلې دي هغه دي د څه وجې نه، وایټامین بي د کمي د وجې نه دي، د فولادو د کمي د وجې نه دي، وایټامین سي د کمي د وجې نه دي، کیلشیم یا وایټامین ډي د کمي د وجې نه دي. نو د هغې مطابق د هغه د علاماتو او د هغه د کنډیشن مطابق بیا دې ته موږ داسې کمبینیشن اډوایس کوو چې یاره د ده په بدن کې د کومو اجزا کمی دی چې دا کمی ورته پوره شي. انشاءالله را روان ویډیوز کې به زه تاسو ته چې کوم داسې اهم ملټي وایټامنز دي، اهم داسې کمبینیشنز دي، د هغې باره کې به زه ذکر کوم. نو چینل سبسکرایب کړئ او د ویډیو انتظار کوئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.